زه د زکات مال لرمه، کولای سم چې د خپلې خور د واده سامان د زکات په پیسو ورته واخلمه. بلکل یې کولی سي. زکات خور ته ورکولی سي، ورور ته ورکولی سي، ماما ته ورکولی سي، کاکا ته ورکولی سي، ټول ته زکات ورکولی سي. بس زکات په اصولو ته نسي ورکولی، پلار ته، مور ته، فروع ته یې نسي ورکولی، اولاد دي لور زوی ته، او د ښځې و خاوند، ښځه یې خاوند ته نسي ورکولی، خاوند یې ښځې ته نسي ورکولی. دې نه سیوا ورور ته، خور ته ورکولی سي، خو په دې شرط باندې چې ستا په زکات به یي، د دې مال به نه یي. یو دا یي چې د دې مال دې غصب کړی یي، بیا بیرته په زکات کې ورکوي، خو نو صحیح نه ده. مځکه د بابا پاته د مشترکه او ورور نیولې ده، اوس بیا د هغه پیسو څخه چې خپله د خور حصه پکې ده، هغه خور ته په زکات کې ورکوي. دا خو نو زکات نه دی. ده چې ستا مال یي او دې ته په زکات کې ورکوي، بلکل صحیح. بلکې یو ما مخکې بیان کې هم وویل، یو چا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل، یا رسول الله زه ام سلمه رضی الله عنها چې د نبي علیه السلام بیبي ده، زموږ تاسې مور ده، نو هغې د مخکې خاوند څخه د ابو سلمه څخه اولاد درلودي. ویل یا رسول الله که زه صدقه و خیرات کوم د ابو سلمه و بچانو ته چې زما څخه پیدا سوي بچان دي د ابو سلمه، هغو ته کولی سم خیرات؟ نبی علیه السلام ویل چې هغه ته یې ورکړې 2 ثوابه دي، هم صله رحمي و قرابت دي او هم زکات دي، دواړه کولی. بلکل یې کولی شي.